اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې ملګرو، هیله ده چې روغه جوړه د صحت په جامو کې پټ یاست. د نن ورځې موضوع په فرانسه کې د کار پیدا کول یا کار کول. ولې موږ په فرانسه کې زیاتره خلک دي چې بیکاره دي، ډېر هلکان دي اسناد لري بیا هم بیکاره دي. ولې کار نه پیدا کیږي؟ کار نشته دی. څنګه کولی شو چې په فرانسه کې اسناد واخلو او بیا کار پیدا کړو؟ د کار پلټنه څنګه وکړو؟ کوم څه ورته مهم دي؟ کوم کارونه باید ترسره کړو؟ کوم اسناد ډاکومنت باید موږ ولرو تر څو وکولی شو یو شرکت ته یو د کار ځای ته وړاندې کړو او موږ ته کار راکړي. نو دغه ټولو په اړه غواړم نن خبرې وکړم. نو که چیرې تاسې اړتیا لرئ په دې اړه باندې پوه شئ نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. د هغوی لپاره هم چې شپږ میاشتنۍ ریسپسي لري څنګه کار پیدا کولی شي، او د هغوی لپاره چې ریسپسي وخت کم لري یا مثلا 3 میاشتنۍ یا 2 میاشتنۍ وي، هغوی څنګه کار پیدا کولی شي. البته دا ستونزه یوازې هغه خلک لري څوک چې آی ډي کارت نه لري. له بده مرغه چې اوس په دې شرایطو کې آی ډي کارت اخیستل هم یو ستونزمن کار دی چې اسناد نه وروسته آی ډي کارت زر نه راځي. نو موږ باید پرته له دې چې آی ډي کارت ته په تمه شو باید خپل کاروبار ته دوام ورکړو، خپل کاروبار وکړو. ځکه که چې دا موږ تاسې کاروبار ونه کړو نو موږ تاسې خپله ستونزو مشکلات سره مخ کیږو. نو لومړی چې غواړم زه تاسو ته وښیم هغه د کارموندنې لپاره یوه خاص سی وي جوړول دي. دغه سی وي له تاسو سره مرسته کولی شي تر څو تاسې وکولی شئ یو ښه کار ځان ته په هر ځای کې چې وغواړئ پیدا یې کړئ. لکه د مثال په ډول ما خپله میکانیک انتخاب کړی، میکانیک اتوموبیل. نو د ځای کې سر کې تاسې کولی شئ ورته خپل نوم او پښې نوم ولیکئ او لاندې ورته کولی شئ پروژه پروفیسیونال ولیکئ. پروژه پروفیسیونال څه دی؟ هغه دنده یا هغه پروژه چې تاسې غواړئ په راتلونکي کې ورباندې کار وکړئ او خپله دایمي دنده یې وګرځوئ. هغې ته په فرانسوي ژبه کې پروژه پروفیسیونال ویلی کېږي. نو دا مهمه نه دي تاسې په مخکې کوم کارونه کړي دي او تاسې باید حتما د اثر کې دغه کار ولیکئ. نه، تاسې هغه کارونه نور لاندې لیکئ ورته. که چیرې تاسې سی وي نه لرئ او سی وي ځینې ملګري کیدای شي ونه پوهېږي چې سی وي څه دی، ځکه چې زه ملګري لرم چې هغوی ته زه وایم اسناد یې اخیستي دي چې سی وي لرئ که نه، هغه ماته سی وي چېشته وایي، سی وي څه رقم ته شوي. نو له بده مرغه باید ووایم چې دا شته خلک هم شته دي. نو سی وي هغه یو څه دی چې زموږ تاسو په اړه ټول خپل شخصي معلوماتو پکې لیکل شوي اوسېږي، د تلیفون شمېره، ایمیل ادرس او همدا ډول کوم کارونه تا په تیر وخت کې کړي دي، څومره کار یې چېرته کړی دی، په کوم ځای کې دې کړی دی. نو دا ټوله تا سابقه پکې لیکل شوي، دا ټوله تاریخچه یې پکې، او له هغې وروسته ستا سواد پکې لیکل شوی دی، څومره سواد لري. او دلته په فرانسه کې په سی وي کې تر ټولو ډېر مهم چې دی هغه ژبې دي چې ته مثلا په کومو ژبو باندې ښه پوهېږي. په تر ټولو زیات پوهنځ چې لري هغه فرانسوي خپله ژبه دی، د فرانسې ژبه. موږ باید فرانسوي ژبه زده اوسېږي. نو په سی وي کې د کارموندنې په برخه کې تا سره 50% مرسته کوي چې تا فرانسوي ژبه زده اوسېږي. د فرانسوي ژبه لږ تر لږه ته باید د A2 ډیپلوم یعنې د A2 سطحه کې اوسېږي. که ډیپلوم ونه لرې مهمه نه دی، خو ستا لیول، ستا سطحه یا ستا نیوو باید لږ تر لږه A2 اوسېږي، چې دا دغه سطحې ته ویل کېږي چې ته کولی شې یو چا سره خبرې وکړې، خپل ستونزه ورته ووایې یا هغه ستونزه واورئ او ورباندې پوه شي د څه وویلې. خیر که ته ډېرې خبرې هم نه شي کولی، پروا نه کوي. نو دغه شیان موږ ته لومړي قدمونو کې ضرور دي. نو همدې لپاره یوه ښه سی وي جوړه کړئ. سی وي څه رقم ته جوړېږي؟ که تاسې په سی وي جوړولو باندې نه پوهېږئ نو کولی شئ مثلا زه دلته کمپیوټر کې ما خپله سی وي خپله جوړه کړې دی، ستونزه نه لري، ډېر اسانه جوړېږي. زه ته طریقه ښودلی شم، که ته چېرته اړتیا ولرئ بیا کولی شئ راته ووایئ. کولی شئ چې خپل سوسیال ته مو ووایئ، سوسیال هم درته سی وي جوړه کړي. که چېرته تاسو سوسیال وخت نه لري یا تاسو ته نه بیکاره کړي سی وي درته جوړه کړي، نو تاسو کولی شئ که چېرته په پاریس غوندې ځای کې اوسېږئ نو دلته ماشاءالله زموږ افغانان زښته ډېر دي چې هغوی په دفترونو کې کار کوي. نو ښایي یو څو روپۍ تاسو نه واخلي په بدل کې تر څو ورته سی وي جوړه کړي، خو ډېره قیمته نه دی، 1500 روپۍ به وي. نو دغه له تاسو سره مرسته کولی شي چې په کارموندنه کې تاسو تر ټولو چټک اوسېږئ او زر کار پیدا کړئ. سی وي یوه ښه سی وي جوړه کړئ. د ښې سی وي تر څنګ بل شی باید اوسېږي، هغه لیتر دی، لیتر د موټیواسیون. لیتر د موټیواسیون چې دی هغه ستاسو په اړه لیکل کېږي. که چېرته تاسې خپله نه پوهېږئ لیتر د موټیواسیون څه دی، هغه که څوک چاته تاسو سی وي چې جوړوي هغه نفر ته که ووایئ هغه بیا خپله پوهېږي تاسو ته څه رقم ته لیتر موټیواسیون جوړ کړي. دا موټیواسیون چې دی یعنې انګیزشي، یعنې ستا په اړه ښې خبرې ټولې پکې لیکل کېږي که نه، چې ته کوم کارونه کولی شې، څه رقم یې کولی شې، کار ښه ترسره کوې، پاک کار کوې. مثلا که چېرته ستا پاترون هم نه اوسېږي، ته نه په تمه کېږي چې ته ورېږه
هغه راشي زه به بیا کار وکړم یا مثلا هغه له سترګو چپ کړي خو داسې دا ټول ستا په اړه ټولې مثبتې خبرې پکې لیکل کېږي لنډه یې ده نو لطخ موټیویشن دې ته ویلی کېږي که چې ته سوشال لرې هغې ته هم ووایې تا ته یو لطخ لیکلی شي همدغه لطخ نه همدغې سی وي نه کاپیانې به وباسي 15 کاپیانې به وباسي دا به ټولې ځان سره کېږدي او له هغې وروسته تاسو چې بل څه ضرور پکار دی هغه ستاسو د پلان نوملیکنه دی یا فرانس خوی کله چې تاسو اسناد اخلئ تاسو تر ټولو لومړی باید لاړ شئ هلته نوملیکنه وکړئ فرانس خوی کې چې اوس ورته نوم یې بدل شوی فرانس خوی وایي مخکې پولنپلوا وه نو هغې کې تاسو نوملیکنه وکړئ تر څو ځکه که تاسو چېرته په پولنپلوا کې نوملیکنه نه وي کړي تاسو نشئ کولی یو ځای کې کار پیل کړئ همغه ورق یې له تاسو نه غواړي چې تاسو په کارموندنې شرکت کې تاسو نوملیکنه کړې دی که نه همغې په له هغه باندې طریق باندې تاسو کولی شئ هر شرکت سره لاړ شئ کار وکړئ او د هغې تر څنګ ستاسو بیمه ده چې لاسغانس ملدي ورته وایي او کښت ویتال ورته وایي کښت ویتال لا تر اوسه نه راځي هغه لږ وخت غواړي وروسته راځي نو له اوس لپاره چې دی همدغه لاسغانس ملدي چې کومه ورقه موږ تاسو سره کول کېږي همدغه موږ ته بسنه کوي تر څو موږ خپله ستونزه ورباندې حل کړو دغه ټول 3-4 ډاکومنټ تاسو لپاره ډېر مهم دي ډېره اړین دي د کارموندنې په برخه کې او بله چې وه ما د سی وي په اړه د ریسیپسي په اړه ویلې ریسیپسي هم چې دی باید ستاسو ریسیپسي لږ تر لږه که چېرې تاسې غواړئ ریسیپسي هم 6 میاشتني اوسېږي نو تاسې په هغو کارونو کې هم کولی ځان ته کار پیدا کړئ چې کونخې مثلا 5 میاشتني یا 4 میاشتني یا 3 میاشتني خو هغه ریسیپسیانې چې مثلا وخت یې کم اوسېږي 3 میاشتني اوسېږي یا 2 میاشتني اوسېږي هغه نشي کولی چې بیا په داسې دوامداره کارونو کې ځان ته کار پیدا کړي نو هغوی بیا څنګه چل کوي هغوی به بېکاره کیني نه هغوی هم نشي کولی چې بېکاره کیني کولی شي چې هغوی لاړ شي له انتغیم نه کار وغواړي انتغیم څه دی انتغیم هغه ځایونه دي هغه مرکزونه دي چې د روزمره کارګرو ته اړتیا لري لکه مثلا یو شرکت دی هغوی کارګرو ته اړتیا لري د یوې هفتې لپاره 3 نفره 4 نفره 5 نفره هغوی انتغیم سره اړیکه نیسي انتغیم ته چې کله هغوی ته نفر پکار و انتغیم کې چې تا سی وي پرته اوسېږي ډایرکټ تا ته زنګ وایي چې مثلا موږ یوې هفتې لپاره هلته کار لرو او چې هغه پاترون چې اوسېږي هغه ته خوښ شي او تاسو ښه کار ورسره وکړئ هغې تاسو دوامداره کار هم درکولی شي خو انتغیم تاسو اکثره وخت تاسو سره کار کوي تاسو بېکاره نه پرېږدي حتما درته زنګ وایي نو که چېرې تاسې غواړئ کار وکړئ فرانسې کې کار ډېر دی د کار نشتوالی نشته دی چې خلک وایي ولا کار نشته دی موږ ته کار نه پیدا کېږي زه هم دا اوس داسې خلک پېژنم چې ډېر لنډ وخت کې اسناد اخیستي او ډایرکټ سره کار شوي دي کار کوي خو داسې خلک هم پېژنم چې 6 میاشتې 8 میاشتې 9 میاشتې کېږي اسناد یې اخیستي دي اوس هم بېکاره پراته دي او داسې خلک هم شته دي چې پکې کلونه کېږي کار نه کوي هغوی لپاره کار نشته دی څوک چې وغواړي هر څه شته دی څوک چې وغواړي هر څه یې کولی شي که څوک یې ونه غواړي هغه خلک ماشي ته همداسې پراته ښه دي نو هغه یو متل و ډېره متل وکړه البته یوه خبره یو ځای کې ما واورېده ډېره په زړه پورې خبره وه ویلې چې که چېرې یو څوک وده وي او وده راایښولی شي ولې که څوک ځان په ودو باندې ووهي هغه نشي راایښولی نو خبره اوس دغه ځای کې ده که څوک وده وي موږ به هغوی راویښوو که څوک مثلا متوجه نه اوسېږي هغوی به متوجه کوو چې وروره دا خبره دا رقم ته دی موږ به خپل مسؤلیت سر ته رسوو نو که څوک چېرې بیا ځان په ودو باندې وایي نو بده مرغه چې موږ هغوی نشو راویښولی او له هغوی لپاره موږ هېڅ هم نشو کولی نو زه باید دا خبره بیا هم په تاکید سره ووایم چې په فرانسې کې په هر هېواد کې چې ته اوسېږي ژبه مهمه ده ژبه که ته ژبه زده نه کړې که ته چې ته خپل پرمختګ ته خپله فکر ونه کړې خپله اقدام ونه کړې جګ نه شي سهار وخته کوشش تلاش ونه کړې هېڅوک هم ستا له غمه نه دی مړه هېڅوک به هم تا ته ونه وایي چې راشه پلانیه ته دا کار دی موږ ته درسره کړه موږ به درته پیسې درکړو خو که چېرې ته سهار وخته له کوره وځې توکل په الله کې زه مطمئن اوسېږم چې ته څه وغواړې هغه ترسره کولی شي ژبه زده کړئ ژبه ډېره مهمه ده د کارموندنه په برخه کې په سی وي کې 50% زیاته تاسو سره مرسته کوي چې تاسو ته راحته کار پیدا شي نو کارونه زښته ډېر دي په فرانسه کې هر ځای کې کارونو ته کارګرو ته اړتیا دی چې ته په کومه برخه کې ښه تخصص لرې ښه تجربه لرې یا مثلا که هېڅ تجربه هم نه لرې او ساده عادي کارګر هم اوسېږي بیا هم کارونه شته دي کارونه لږ نه دي زښته ډېر دي کارونه نو تاسو باید لومړي قدم کې همدغه کار وکړئ ژبه زده کړئ او وروسته مو له هغې خپل ډاکومنټ مو ټول اماده کړئ همدا چې تاسو اسناد واخلئ ډایرکټ لاړ شئ کار شروع کړئ نو ځکه چې موږ تاسو اړتیا لرو کار ته نو د ټولو بریا په هیله ده چې تر دې دمه به راسره پاتې شوي یاستئ که چېرې بیا هم تاسې کومه غوښتنه لرئ کومه نیوکه لرئ ما سره کولی شئ د کومنټ په برخه کې شریکه کړئ نو دا ویډیو مې نن دې لپاره ضبط کړله چې زیاتره ملګري دې په اړه پوښتنه کوي
نو یو ته ځواب ورکولو په باره کې ما راځه چې ټول ملګري خبر شي دا به تر ټولو ښه وي. البته یو بل ملګري مستقیمه غوښتنه کړې وه چې ما ته د کاروبار په باره کې ویډیو جوړه کړه. نو دا د کاروبار په باره کې ویډیو وه، د دې لپاره ژبه مهمه ده، ژبه زده کړئ. ځکه چې که ته لاړ شې یو کار ته او هلته تا ژبه نه وي زده، ته ښه تخصص ولرې، ته ښه استاد اوسېږي، ولې تا ژبه نه وي زده، ته خبرې ونه شې کړلی، ته بیا هم هغه کار له لاسه ورکوې، کار نه شې کولی. نو که چېرته ته ښه ژبه زده ولرې، ته هره پروژې ته چې لاړ شې، ته هلته کولی شې خپل ځان ورته ثابت کړي او ته وایې زه یې کولی شم، نو هغوی تا نیسي، هغوی به تا باندې مصرف هم کوي، خرچه هم در باندې کوي، څه خبره نه دی. لکه فارمیسونونه درته یادوم که نه، فارمیسون کې تا باندې کار کوي، تا باندې مصرف کوي، هغوی در باندې تر څو ته خپله یو ځای ته ورسېږي او خپله ځان ته یو کاروبار جوړ کړي. نو تر بلې ویډیو هم په الله سپارم. ما ډېر وخت ویډیوګانې هم نه وې ضبط کړې، همدې لپاره چې لږ څه مصروفه وم، د اسنادو سره سړی لږ مصروفه کېږي، رندیوګانې ډېرېږي، کارونه ډېرېږي، مصروفیتونه ډېرېږي. نو انشاءالله چې له دې وروسته به بیا هم ورو ورو خپل کار ته هم دوام ورکوو او ویډیو به هم جوړوو، درس به هم وړاندې کوو. د بریا په هیله مو الله پامان. ښې چارې، ښه وختونه.